السلام علیکم. خلک موږ ته وایي چې خپل لوکیشن شیر کړئ، اډرس شیر کړئ، موږ ته پته نه لګي. نو دا کېږي په ګوګل میپ باندې. ګوګل میپ چې تاسو کله کولاو کړئ خپل، نو دا اکثر ستاسو په خپل لوکیشن باندې ولاړ وي. خو که چېرته نه وي ولاړ، تاسو ته پته نه وي، نو د دې ګو سرچ له پاسه کوم بټن دی، په دې چې تاسو کلیک کوئ، نو دا ګوګل میپ چې دی دا به ستاسو خپل دغه ته لاړ شي. دا چې دا کوم بلو پوینټ ورکوټې دایره ښکارېږي بره د پي سره، دا اوس زما خپل لوکیشن دی. دا ما زوم کو ګورئ، دا زما خپل لوکیشن دی. دا په دې ګو باندې چې له پاسه کوم ګول بټن دی، دې سره کلیک کېدو سره به هم تاسو دغه ځای ته لاړ شئ. بیا چې له پاسه دا درې کرښې دا چې تاسو کلیک کوئ، دې خوا لاندې چې راشي دلته به لوکیشن شیرینګ راځي. دا لوکیشن شیرینګ چې تاسو ووایئ که نه، نو د ګیټ سټارټډ به راشي. دا ګیټ سټارټډ چې تاسو کله ووایئ، نو تاسو بیا په مختلف طریقو باندې شیر کولی شئ. د یوې ګنټې لپاره مطلب دا دی، اوس دا فور 1 هور لیکل دی، نو دا او دا لاندې انټل یو ټن که دا ته دا لاندې کې، نو چې څو پورې ستا دا میپ کولاو وي، ستا نیو لوکیشن به هغه ته ښوده کېږي، ته چېرته ځې هغه ته به ښوده کېږي، چاته چې ته لګې. او که دا یو وي نو بس دا به جنرال به ورته لاړ شي. ته په مختلف طریقو دا لیږلی شي. زه اوس په نمبر باندې لیږم، دا مختلف نمبر یې لیکلی شوي دي په مسنجر او په وټساپ، او په دې باندې هم ته لیږلی شي. زه په نمبر لیږم، نو مور ما و خپل نوم ته یې زه لیږم، زه خپل موبایل ته لیږم چې په اسانۍ سره تاسو پوه کړم. تاسو یې هر چا ته لیږلی شئ، داسې په وټساپ هم لیږلی شئ، په بل څه هم لیږلی شئ. دا زما نه تپوس کوي چې لینک په دې باندې شیر کېږي که نه. نو چې زه سینډ ووم، نو دا به زما موبایل اپروول ته به لاړ شي چې ولېږلی شي که نه. دا شیر یور لوکیشن چې دی دا اوس ټرن آن چې مطلب زه آن کړم، نو زما لوکیشن چې کوم دی هغه به په یو لینک باندې کریټ کړلی شي. چې دغه لینک چې زه چاته هم اوس لیږم، په څه طریقه باندې هم لیږم، په وټساپ، په موبایل باندې، په مسنجر باندې، هغه چې کولاوي زما لوکیشن به ورته کولاو کړی شي. دا اوس ما ولېږو خپل نمبر ته، ما ته راغی دا چې زه څنګه کولاو کړم، بل څوک چې څنګه کولاو کړي هغه ته به زما اډرس شو کړی شي. په ما ته به اوس ډایرکشن نه شو کېږي، خو ځکه زه په دې خپل ځای باندې ولاړ یم. خو که بل څوک وي، نو هغه ته به ګیټ ډایرکشن لاندې لیکلی، هغه چې ووایي، نو ډایرکټ ټول اډرس به ورته ورکړلی شي. السلام علیکم.